په دې کیسه کې د یوې رښتینې ملګرتیا یو غټ ثبوت پروت دی. دغه کیسه د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ژوند کیسه ده. تاسو وګورئ چې دوی د ملګرتیا اصل ته څومره ژمن دي. که موږ هم غواړو چې رښتینی ملګري جوړ شو نو له دوی څخه باید زده کړو. تاسو راځئ دغه کیسه واورئ. تاسو پوهیږئ ابوبکر صدیق او زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ځای لارې ته ووتل. مهرباني وکړه مشره. دمه کې مشرکینو زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وژلو پرېکړه وکړه. خپل ځای کې حضرت علي پرېښوده. حضرت ابوبکر یې له ځان سره واخیسته. حضرت ابوبکر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه هیڅ کلم نه و جلا شوی. هغه یوازې له یو شي نه ډارېده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کوم زیان ونه رسیږي. دوه نږدې ملګري د دې لپاره چې له مشرکینو نه وژغورل شي د سور سمڅې ته دننه کیږي. لومړی حضرت ابوبکر دننه کیږي، سمڅه پاکوي، منظمه کوي یې. وروسته چې هرې خواته ګوري سوري دي، خپلې جامې ټوټې ټوټې کوي، سوري یې یو یو بندوي چې جامې بسنه نه کوي. یو سوری په خپله پښه بندوي، ګوري چې دننه ځای ډاډمن دی. پیغمبر ته بلنه ورکوي، سرور کائنات دننه ورځي. د حضرت ابوبکر صدیق میلمه کیږي. دې کار ته وګوره، د دواړو جهانونو سردار په حضور او ډاډ سره په مینه او محبت سره ویده کیږي. خدای ساتونکی دی. د حضرت ابوبکر صدیق سترګې نه پټېږي، هره شیبه شاوخوا ته ګوري، د دواړو جهانونو په سردار پام کوي. هڅه کوي چې نبی کریم نارامه نشي. په دې وخت کې ټول ځان یې سوځېږي او درد کوي. کوم سوری چې حضرت ابوبکر په خپلې پښې پټ کړی و، هغه پښه یې مار چیچلې وه، ځکه سوځېده. مار؟ هو. خو د ابوبکر صدیق حالت ډېر خراب و او خوځېدلی نه شو. د دې لپاره چې پیغمبر ویښ نه شي. خو ځان یې ډېر سوځېده، اندا چې له سترګو نه یې اوښکې روانې شوې. دې ته مینه وایي.